بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زموږ فیسبوک پاڼه ده او یوټیوب چینل هم زموږ د شینواری سپیکس په نوم دی، ټیک ټاک هم د شینواری سپیکس په نوم. د افغانستان د کرکټ سکواډ د بسوګۍ واده داسې غوښه وه چې اول سره پخېدنه اخره کې چې کله پخه شوه نو سوځېدلې راووته. د سکواډ اعلان ماشاءالله داسې سکواډ اعلان کړی دی. هغه خلک نورې دنیا 15 کسه اعلانول، د دوی زور ونه رسېده چې کوم 15 نو پوره 18 اعلان کړه، 2 ریزرو اعلان کړه. نورې دنیا 15 سره 3 ریزرو اعلانوله، مګر د دوی سلسله داسې راغله چې بغیر هغه کریم صادق صاحب ګوره هغه به څه ګناه وه چې هغه یې سلیکټ کړی نه دی، میرویس اشرف یې سلیکټ نه که. زما په نظر باندې باید نوروز منګل صاحب او دا خلک هم پکې وای، نور علي زادران باید خامخا لکه دا ټول خلک یې یو هم نه دي سلیکټ کړي. دا کوم چې اتیار سلیکټ کړي دي نو ګورئ د خلکو اوبه بلیږي او زموږ تیل نه بلیږي. تاسې په خپله وکته چې افغانستان کې څه حالات و، نظام بدلېده، ټول خلک چې وو ذهني در په در خاورې په سر وو. موږ چې په زرګونه میله لرې وو سخت خفه وو. سره دې ما غوښته چې هغه نظام ختم شي، مګر دغسې نه چې دا اردو ورڅه لاړ شي. مګر دا د کرکټ خاماران هغې وخت کې هم داسې په منډو تړلو وو، کله یو پسې ورځه کله بل پسې ورځه. ای خدای مو ورک که بې شرمو، دونه انسانان تاسې شرمېږئ نه. ولا دا چاته ویلم ګران دي په دې نظام کې چې د هغه مونږ پیژندل خو یې پرېږده. دوی مثلا په دې وزیرانو کې چې څو وزیران دي موږ پیژني په کابینه کې، نو مونږ خو باسې ټوله دنیا پیژنو مګر مونږ پیژني. مګر والله که چاته دا ویلی شو چېرې ته ما راواخله یا د کرکټ بورډ مه رئیس کا یا مه کوم وزیر، په دې څوک شی کوي. موږ خو داسې موقف کې الحمدلله چې د الله پاک کرم دی هر څه شته دی. مګر دا ظالمان چې دي را خوشي شو د خامارانو غوندې. یو خو دا لایف سم شیر کوي مړه چې پرې چې طالبانو مشرانو تم پته ولګېږي. زه د دې طالبانو ګوره داسې طالبانو طرفدار نه، د اسلامي نظام هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زموږ او ستاسې ټولو ستر لارښود دی په نړۍ. ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی چې په د نیل دریای دجله او فرات او د نیل د دې غاړې ته چې چېرته سپی همداسې مړ سوم زه یې ذمهوار یم. نو دا د هغه اسلام نظام دی، زموږ هغه نظام غواړو. اوس چې دا کوم رئیس الوزرا او دا وزرا راغلی دي چې د افغانستان په هر ګوټ کې څوک بې ګناه مړ کېده، د ولږې مړ کېده، تندې د هر څه کې تاسې به یې ذمهواران یاستئ. ګوره نو هیله ده تاسې چې څنګه خپلو کې دا شی جوړ کړه ښه مو وکړه. ځکه تېر ځله چې فهیم او دغه امرالله ناصالح او عبدالله او قانونیان او دا مختلف قسم دا چې څوک ډاکټرانو مو جعلي ډیګري والا و، دوی څه توره وکړه فضلیانو، دوی هېچ هم نه وکړې. تاسې راشئ خولې سره لږ پام کوئ. د لوړو زده کړو وزیر صاحب پوهنتون خپل ځای لري او مدرسه خپل ځای لري. د اسلام داسې علم دی لکه په شړه دشته کې چې ته نیالګي لګی ښایسته ښایسته ګلان، ته چې هغه علم زده کړه وکړې عالم شي، ته داسې شي لکه باغیچه ستا دننه روحاني لحاظ باندې داسې باغیچه درنه جوړه شي نو چې ته هر ځای ته ځې خوشبویي د لاسه هر څوک غواړي چې تا ته نږدې درسي. نو د اسلام علم داسې علم دی. د اسلام علم ډېر ښه بهترین دین دی. مګر الله پاک دا نه دی وی تاسې پوهنتون او دا شی نه. اوس ما پوهنتون په امریکا کې فارغ سوم 10 کاله 12 کاله مخکې او ما هغې راسې زه د اسلام سټډي کومه. نو چې ته کله فارغ شي ذهن د خلاص شي هغې نه وروسته ته د اسلام سټډي شروع کړې، تا ته به د اسلام دین داسې ښکاره شي بیا د دې خبرو ضرورت نشته چې اده وکړه چې پوهنتون او مدرسه په جنګ اچوله، په بله ورځ راغی بیا ووایي چې ولا تاسې ته نور خلک مختلف نظر باندې ګوري، خو د پوهنتون والا انجینر ته موږ په داسې نظر ګورو چې دا دغه د دنیا علم زده کړي صرف دې دپاره نه چې بلډینګ جوړ کړي، خو چې ټانک او تیاره او دغه ورته پوه شوئ چې د اسلام دفاع پې وکړو. دا د الله دین دی، دا د ټولو خلکو دین دی، دفاع ضرورت نسته. پرېږده خلکو ته داسې واچوه چې خلک په خپله خوښه دې کې را داخل شي. نو دې شینو نه دغه شي نه هیله ده دا خبرو نه تیر شي او دې خبرې مه کوئ او کار ته ادامه ورکړئ. څومره چې تاسې کار کوئ او ټیټ کار کوئ ځلیږئ به. نن د لنډغرو ورځ و، یو لنډغر هم په کابل کې نو، خلک داسې خوشحاله و چې ټول خلک. نو دغسې بس کار ته دغه ورکړئ انشاءالله.
او ستاسې خرچې هم کمې دي دنیا چې سره لږ هم کومک وکړي ډېر به هم کار وشي. نو راځو بیرته دا مې ورته ځکه مثال درکړه چې هغوی خپل شی اعلان که کابینه زموږ کرکټ بورډ چې دی ټول شموله اعلان که پوه شوې هغه ټول شموله یې داسې و چې ښه پخواني خلک یې هم راوسته. ګوره په کوم استعداد شرمیږي خلک نه اوس مثلا ډېر دغه نومونه اخیستل نه دي په کار که نه دا بعضې لوبغاړي خدای مو بیخو نه باسه پېښور کې تاسې ما کتی زه هغې وخت کې تاسې نه 3-4 کاله کشر وم او تاسې لوبې کولې زه نن ته 30 کلن شوم او تا د خدای غر کو پرک نه کې ته 33 او 34 کورانه تا اصل کې 43 او 44 ستا خپې هغسې کار نه کوي ستا فټنس ستا مغزم کار نه کوي که ستاسو مغزو کار کولی خدا که تاسې په دې ټیم کې داسې په زور او په دغه باندې مزان داخل کړی وای تاسې به ویلي وای چې وروره دا زموږ د افغانستان ټیم دی موږ په خپله وخت کې خدمت وکړه څه خدمت دې کړی خو تنخواه او معاش ته واخیسته خدمت ټکی نور په افغانستان کې نشته معاش اخله او کار کوه نو راغلی اوس زه نورم غواړم چې کار وکړم ځکه زه خو چې د باندې کینم پیسو ته ضرورت لرم خوراکي یم همداسې نشم کېناستی نو راشه میچ ریفري شه سکورر شه امپایر شه کوچ شه بالینګ کوچ شه بیټینګ کوچ شه په کرکټ کې بلا ډېر شي نه دي کار به م رواني مګر زوري ده چې ته بس د خامار غوندې چې نړیوال جام راځي او حملې کوي ای خدایم غر کو پرک نه کمړه تاسې ځان ته انسانان یې وایي بیا را باندې هسې بلې خبرې کېږي مخکې مو ویلو خلک یې چې اتلان او بوتلان ورک یې که دا اتل ټکی باید ایسته لرې شي دی دغه نه نړیوال جام ته راشي چې کله دنیا کې زموږ د نوم ځای راشي چې لکه زموږ نوم وشي موږ خپل نړۍ ته ځان وروپېژنو تاسې خدایوالي په داسې وخت کې را پیدا شي او غوبل جوړ کړئ او هغه کوم یو کس چې اوس فضلي صاحب چې دی اوس څه وکړو دا اوس ټول هم داسې زموږ انډیوالان دي څه ویل څه به ورته اوس وایي تېر ځل دی راغی هغلته هغسې غوبل جوړ کړي اوس چې راغی اوس ماشاءالله تم ښی دام ښه دی اوس اشمت نم پیرهون جوړ شو څومره ښه سړی و دی چې ما به هم ټیم کې خامخا اخلي هغه دی هم ور واچو نوم یې اخیستو ضرورت نشته دی خو بس هماغه بیا رانه نومونه اخیستل کېږي نو وروره د دې ضرورت نه و د دې شی نو دا ټیم سلیکشن چې تاسو کړی دی په دې کې به هم نورعلي زادران اچولی وای اټلیسټ د خلکو کې د زړو کې بیټسمین دی پوه شوې نو هغه نور داسې کریم صادق څه ګناه ده بس دته هم ورلډ کپ ورکوي پرېږده چې طبیعت یې خوشحاله شي نو هسې هم خوشحالي کوئ نو کرکټ بورډ سره زموږ په نظر ناجیزه انس حقاني وکړه انس حقاني صاحب ته د پکتیا یې تا خپل پکتیا او خپل خلک راولې دی شي نو نه تېر شئ تاسې باید مونږ خو تاسې ته ویډیو کول او درته م ویې چې د دغه نه تېر شئ چیرمین نه حمید شینواری پرېږدئ چې دغه سی ای او او کار وکړي بورډ آف ډایرکټر د جوړ کړي یو میاشت نیمه چې تر څو پورې سی حکومت نه راغلی صحیح خلک انټرویو شوي نه چې وروره ته چې د افغانستان کرکټ ته راشې ته څه پلان لرې ته به د افغانستان کرکټ په 1 کال کې کوم ځای ته رسئ ته د افغانستان کرکټ 15 کالو کې کوم ځای ته رسولی شي ته به نړیوالو سره زموږ اړیکې څنګه جوړئ ته به زموږ ګاونډیانو سره ډیپلوماسي په کرکټ په لحاظ باندې څنګه کوئ ته به داخلي کرکټ سره څه کوي ته به لوبغاړو سره په کومه طریقه باندې ډیلینګ کوي دا ټول شي نه چې تا نه په انټرویو کې پوښتنه شوې وای د ټولو نه خدا که دا یو هم پاس کړی وای دا سره خبرې هم نشي کولی هغه حماسي هغه دغه ته وي هغه مزاري صاحب ته چې ته اوس یو څو خبرې وکړه هغه ماشاءالله اسلامي حکومت راغلی او اسلامي حکومت پخوا راسې داسې دغه کوه اسلامي حکومت او اسلامي کېنه په کلار مړه ارزه اسلامي اسلام موږ ټول مسلمانان یو بس خبره اصلي خبره وکړئ نو د خبرو خلک نه وای ته راځي چیرمین کېږي چیرمین خو به نړۍ سره اړیکې جوړوي چې دا خو کرکټ خو بیله اداره ده اوس اشرف غني چې پرهان کسکر یوسفزی ټاکلی و کله به یې وی د لوی پښتون خدای په نامه کله به یې وی چې د اماراتو او د استرالیا پیچونه یو شانتي دي نو چتی ټت پرت ټرار به شروع کړی و پوه شوې دا شي نه چې دی د چیرمین دغسې خلک چیرمیني نشي کولی چیرمین باید سی کس راشي زمونږ موږ ته خلک یې ته راشه هغې ځای نه امریکا نه راشه وروره چې چا ویلي نه که نه چاته یم نه دا د په سوشل میډیا کې هم د طالبانو مشران مې هم پېژني دا نور خلک مې هم پېژني ما پولیټیکل ساینس ویلی په امریکا کې مې ویلی دی په 2 غټو کورپوریشنونو کې چې د امریکا هغه 1500 خوش نصیبه خوش قسمته او تقدیر بدلونکي کمپنیانې چې ورته هغې کې 2 کې کورپوریشن کې ما کار کړی تجربه لرم ارڅه لرم خو چې تاسې راته نه ویلي چې راشه که نه چیرمین دغه شه زما څه ضرورت دی زه تاسې ته زه چیرمین څه غلا ته درځم
زه په چیرمنې باندې شی وکم آزاد خیو هم داسې چار ځای کې موږ خاصم ښه مستی کوه کاري صاحب زندگی کوه کاري صاحب څو ګوټونه که حرام دي څو لوګي کوه کاري صاحب موږ خو د ښه ژوند والا خلک یو ځان دپاره هم غواړو تا دپاره هم غواړو بل دپاره هم غواړو الله پاک خو مسلمان دې دپاره نه دغه کړی چې مسلمان به ټینشن کې مسلمان باید خپل وخت هر څه دپاره وپېژني نو چې تر څو پورې دوی طرفه دغه نه راغلی موږ ته نه درځو بالا موږ کارونو ته ضرورت خو نه لرو چې اوس خلکو ته منت زاریانې کوو یا تا ته به یو بل ته به یو ښه مو پېژني همدا دغه والا مو پېژني وزارا دي یو دا رئیس الوزرا مو نه پېژني هغه د اقتصاد وزیر چې دی سرپرست هغه مو هم پېژني ماشاءالله د قبایلو ریاست وزیر خو د قبایلو د سرحداتو وزیر نورالله نوري صاحب خو موږ ته خپله لاس را داسې را دغه کړی و چې دا لاس ما در واخله شینواری صاحب په ما دومره ګران سوي چې سر د نن نه ما او تا پاخان ډیوالان یو موږ ورته یو څه دپاره ټلیفون هم نه دی کړی په زول شینو دپاره موږ چا نه دا غوښتنه نه کوو ولې په چا باندې ګرانېږو دې وطن دپاره دا وطن څه دی د دې احساس را سره شته درد را سره شته غم را سره شته هغه رانه څوک اخیستی نه شي او الحمدلله چې څومره مې د وس کېږي چې نور هېڅ شی نه که نه چې غلطه څوک کوي د هغه خلاف به خبره کوو او ورسره به هغې د حل لاره ښیو ځکه ډېر داسې کسان شته افسوس په دې وطن کې چې تعلیم یافته خلک به ته به ورسره خبرې کوي یو ساعت به یې خبرې ته غوږ کېږدي بیا به درته وایي ستا خبرې ته به غوږ نه ږدي ته چې ورته خو دا داد یې بس خو دا کې دې سټاپ کوي داد ته دې نه پرېږدي نو ګورې رونو برداشت نه کار واخلئ صبر برداشت یو بل خبره اورېدل زده کوئ د طالبان حکومت تم و صبر وکئ هغه چې الله پاکوي چې والله مع الصابرین هغه دې دپاره یی چې دغسې وخت در باندې راشي صبر وکئ راشد خان صاحب ښه کار دی وکئ د نر بچی آفرین شه پوه شوې د افغانستان اصیل بچی چې تا استعفا ورکړه همدا ملت دا چې اوس تاسې ټول ګورئ که نه څوک چې پکې خیستې خو چې څوک پکې ورانیست درته ښه پته هم تاسې دا بلیم کاوه چې راشد خان اصغر غواړي راشد خان داسې غواړي راشد خان داسې غواړي په ظلم په دغه خبره ښه چې 18 کسۍ نو یو شاهدي دي هم پکې راشد خان خو هېڅ هم نه دي وی چې شاهدي دي نه هغه خالي دا چې عثمان غني دی مثلا یو کس نیم دغسې ځوانان چې ټیکنیکل پلیري ولې دوبۍ کې اماراتو کې چې کوم نړیوال جام دی د هغې پیچونه ټول سلو سپیننګ وکټ به جوړیږي هغه سپیننګ وکټ چې دا هغې کې داسې پلیران پکار دي چې هغه ټیکنیکل پلیران چې ګراوند شاټ وایي خیر دی که ته په مثلا 10 بالونو 40 رنځې وکړې ځکه 110 به ډېر مشکل ټارګېټي مګر ته خو باید 110 140 وکړي یا 120 وکړي که نه داسې خو نه اوس ګوره بنګلادیش نیوزیلینډ دغه اسټرالیا ورغلی او بنګلادیش ته په شرمونې وشرموله نیوزیلینډ هم ګیر کړی دی دغسې حالات وي دې دپاره تا سره ټیکنیکل پلیران هم ضرورت دی دړیمار چې هغه ټول اوټ کېږي نو دې د خاطره راشد خان صاحب د خوښې ټیم باید ورکړل شوی وای د خوښې ټیم یې داسې نه دی مړه چې تیشه تاسې چا خوښې بس ورپسې ډرامې کوئ او نه موږ د چا طرف اخلو زموږ د افغانستان اتل دی څوک چې دا ډیزرف کوي ګوره په نړۍ کې آی پی ایل کې سلیکټ کېږي د نورو لیګونو دروازې خلکو ته خلاصوي وای شوې نو که نور نه لږ قدر عزت دار چا کوئ کینې نور خو تاسې جهاني صاحب ته هم کنځلې کوئ جعفرخان ته هم کوئ دغه ته هم کوئ مثلا ابیکا چې څوک یې اخوا دی خو هغوی ته خو یاسې هم کوئ لکه تاسې نه ښه خلک هم خدا که پاتې دي نو هیله ده چې که څوک اتلي او که هر څنګه دغه چې تا T20 کیپټن که نو د هغه د خوښې ټیم به ورکوي دغه امدا کار دی د سلیکشن کمیټي کې نه سلیکشن کمیټي خو اوسه پورې افیشل هغسې دم نه نو هغه د خوښې ټیم ورکا د خپل خوښې خو ستاسې دا پته ولګي چې 15 په ځای ما 13 وره چولي دي چې دې کې اوس ریزرو څوک هغه به اوس آی سی سی درته ځواب راولېږي چې تاسو څه جک والی دی دا ایمیل به درته ولېږي چې دا تیشه دی what the hell is this what are you guys doing پوه شوې what's wrong with you guys بس بیا ورته لګیا اوسئ جواب ورکوئ نو کرکټ په زور دغسې روان دی چې بندیز پې ولګېږي یو څه وخت دپاره هېڅ مشکل نه دی دغه دپاره آی سی سی دپاره ګپ شپ دی ورته زیمبابوې غوندې کرکټ چې دی 40 کال راسې کرکټ کوي هغه یې بیان کوي داسې په شلک پلک کې بیان کوي او دغه کوي د یو ایس ای کرکټ سره دوی څومره خواریانې کوي پړک کې بیان کوي نو هېڅ مشکل ورته نه چې د افغانستان غوندې ټیم ډېر په اسانه باندې بیان کړي د ښځو ټیم دی اسانه خبره ده ورته وایي آی سی سی ته ایکسپلینیشن ورکړه چې وروره دا دغه چې دی کوم هغه مخکینی پلیران چې هغه ټولې وتښتېدې
جازونو مازونو پورې ونیختې او دننه کېناستې ځان یې ویستی. اوس موږ سره دغه نه لرو که سر نه غواړې کمپیټیټیو ټیم بیلډ کو نو وخت راکه 2 کاله او که نه همداسې ټیم غواړو نو اروپا او امریکا او نور ځینو کې داسې خلک پیدا کېږي ښځې چې به مونږ په ټیم کې ورواچو او بار ملکونو نه به ټیم ته ځي. نو دغسې نه د آی سی سی در سره مني خو ته باید یو شی ایکسپلین کې چې ښه ایکسپلینیشن ورکې لاجیکل هغه ارتي صحیح ده بالکل صحیح ده ټایم واخله دومره وخت یې درکړی نور به هم درکړي مګر کیس خو سی پریزنټ که که نه نه هلته سی کیس پریزنټ کولی شي بل دلته چې په نړیوال جان ته ماول ټیم ټولو نه اخره کې اعلان که بیا مو دغسې کار وکړئ. نو دا ټیم ځکه ما په دې ټیم باندې دومره خبرې ونه کړې دې کې یو هم داسې نه و چې ډومestic لوبه یې کړي او دا ټاپ پرفارمر یې د ډومestic زه د هغه په اړه خبرې ورته وکړم ټول تاسې پیژنئ او معلومات پې وشي. کیپټن صاحب هم استعفا ورکړه اوس د استعفا نه وروسته چې دی خبرې به کېږي نو انشاءالله بیا په دې بیا لایو راځو چې دا کیپټن بیرته سیټ شي د سکواډ کې که چېرته چینج مینج راغی بیا به په دې خبرې کوو. اوس خو فلحال تاسې ټول هماغه خلک پیژنئ دا ټیم دی 2019 ورلډ کپ غوندې کار به سلسلې به رواني خدای دې نه کړي چې هغسې وشي ځکه ګوره داسې دی ښه هر څونه چې اشخاص دغه شي که نه دا وطن چې دی بیا موږ ورباندې خفه کېږو که څوک خفه کېږي که نه خفه کېږي موږ بیا خفه کېږو چې میچونه بیلي ځکه خلک خفه کېږي دومره خلک ولا ماته میسیج وکړي خفه جاړي خو زموږ کار هم دا دی. زه خو الحمدلله ناامیده کېږو نه ځکه الله ویلي دی چې ناامیده کېږي به نه مسلمان سړی باید تل په الله یقین ولري چې آینده به زما شی د ټولو به ښه انشاءالله. مګر که څوک ماته ناامیده یي زنګ راووایي میسیج پیغام پرېږدي ولا زه دا هر چاته کوشش کوم چې بیرته پیغام او زنګ او دغه ورې په دې شینواري سپیکس کې نه پروفایل کې ځکه دلته ډېر زیات دغه راغلي دا رانه مس دی نو بیرته ورته زنګ او پیغام درلیږه زنګ در سره خبرې نشم کولی چا سره هم ځکه دومره وخت نه لرو دغه یم نور شینو باندې مصروف یم مګر پیغام درته پرېږدم امید چې زما په وسه کېږي هغه خلکو ته ورکو هر چاته ځکه باید موږ امید چا نه وانخلو امید خلکو ته ورکو د راتلونکي ښه راتلونکي په اړه نو انشاءالله ګورو به معلومات به وشي اوس خو داسې ښکاري چې په دې کې به خامخا څه چینجز یو شی خو به راځي چې راغی بیا به په هغې باندې بیا خبرې کوو سکواډ باندې خو فلحال چې کوم یو سکواډ و دا خو تاسې ټولو ولیدئ که چېرته واقع دوی همدا سکواډ مخکې بوځي او راشد خان استعفا او استعفا همداسې دغه شي نو راشد خان بیا زما په نظر باندې سره باید د ټیم نه هم دغه ورکړي چې یاره زه ټمپرري ریټایرمنټ اخلم یار شی صرف کیپټن هم نه وایي شوې نو دغه کسان چې دوی دغه کړي دي نو دې کې دا 11 چې کوم زموږ د خوښې دا به ورته بیا سبا یا بله ورځ چې کله معلومات لږ کلیر شي بیا وکړو در سره به یې شیر کړم اوس فلحال چې دی همدومره به بسي چې داسې یو ټول شموله راغی چې هر سړی مړه بس پکې د هر یو کس چې دی د خوښې پلیر پکې شته بعضې به یې اوس درویش رسولي نشته هغه ځوانان غاړې ته کوي انډیواله هغه مه غواړئ هغه هسې هم نشته یو هم نشته هغه شي نه مګر په دې زړو کې اوس د کریم صادق فینس چې دي هغوی ته زړه صبر غواړو نور علي زادران فینس ته زړه صبر غواړو میرویس اشرف فینس ته زړه صبر غواړو نوروز منګل صاحب بیرته ریټایرمنټ اخیستی شو هغه هم ځوان ښکاري د هغه فینس ته هم صبر غواړو نو دا خلک غریبانان ستاسې مینوالو ته ټولو ته زړه صبر غواړو په غم کې مشرک یو دا نور چې دي معلومات به کېږي صحیح ده بس بیا به انشاءالله په دې باندې هغه چې کوم زموږ پروفیشنل نظري هغه په هغه شي شریک کېږي چې هغې کې څه ویلیو وي په جستو باندې هسې خبرې چې دي هغه څه پیدا نه کوي په طلا او الماسو باندې خبرې پکار دي نو معلومات به کېږي انشاءالله په راتلونکي د نیکسټ 40 ساعته چې ډېرې مهمې دي موږ هم تماس کې یو لوبغاړو سره د بورډ مشرانو سره کوشش به کوو چې دا سلسله لږ حل کړو په طریقې باندې نو که کېږي که نه حل کېږي چې زوروا کړي نو کوي دی زور نور خو راتلونکی چې دی انشاءالله زموږ دی ما تاسو ته ویلي چې 2019 کال د 2020 کال اخره پورې فرحان کسکر یوسفزی نه نشته لاړې فرحان کسکر یوسفزی او اوس بل هم واورئ دا به هم ځي که دې پسې بل راشي هغه به هم ځي انشاءالله دا یو هم نه پرېږدو پوه شوې دا یو هم نه پرېږدو یا به داسې کس راځي چې هغه به اهل کاري د موږ نه به هم ښیي نور نه به هم ښیي پوه شوې او یا دا نور چې راځي ګندګیران دا به ټول انشاءالله ختمو مافیا صرف په کرکټ ټیم کې نه مافیا په کرکټ بورډ کې هم ختمو ستاسې ټولو د کتنو نه شیر کولو نه یو جهان مننه یو ځل بیا دا زموږ
یوټیوب فیسبوک چینل شینواری سپیکس دی، یوټیوب شینواری سپیکس او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. په لوی الله مسپارو د افغانستان دپاره د مهربان رب نه دعا کو یا مالک پروردګاره ته خپل رحم او کرم وکې. موږ عاجزه یو او واقعي ډېر عاجزه یو. ته دا وطن په خپل کرم سره جوړ کې او دا چې کوم خلک که خیر پکې نه وي یا الله ته پکې خیر واچوي د وزراو کې او د هر څه کې او ته په سمه طریقه سي برابر کې چې ټول اکثریت هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی دپاره ښه ژوند برابر شي، د اسلام په طریقه برابر شي او چې څنګه اسلام د مینې محبت دین دی همدغسې یو بل سره مینه محبت باندې ژوند وکړي. په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.